لومبه دا خبره چې نیت صفا ساتل پکار دی. دویم دا خبره چې دا مونږه کم مهنت کوو دا ولې کوو او دا څنګه کوو دا بالکل واضحه پکار دی. زه دا انس صاحب وی تقدیر کو ستا پلاس کې دی تدبیر زما پلاس کې دی دا ځکه خو زما د خوب تعبیر زما پلاس کې دی او ژوندونه ستا تیرې پراناګانو بدلول شم پښتون یم زلمی یم جاگیر زما پلاس کې دی. کله کله مونږ ډېر زیات بې صبره یو وی یاره مونږ نن یې کرو او سبا به ریبو تاسو چې فصل هم وکړئ نن هم تخم وکړه نو سبا خو هغه تاسو له میوه نه ده کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم نعیم الله دی. زه د سوات یونیورسټۍ د BS انګلیش سټوډنټ یم. زه د سوات یونیورسټۍ او د ډاکټر صاحب ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې هغوی زموږ دپاره د ټاک شوز او د ټریننګ سیشنز ارینج کړل. او ورو دا خبره دې ځای ته ورسیږي چې هغې د یو بل قتلولو ته او دشمنۍ ته تیار شي او خو بیا ځوانان وي او خو د راټینګولو کې وي نه. نفرت زما د کلي خلک په سینو کې ساتي. د محبت خبره څنګه تر زړګي لاړه شي د اوښکو لیکه چې د چا په اننګي لاړه شي لکه تیره توره مې نیغه په زړګي لاړ شي. تاسو وګورئ چې کم خلک هم په دشمنۍ باندې اخته دي دا داسې نه دي اخته. اول وړې وړې خبرې وي په دې وړو وړو خبرو باندې دوی په کور کې دا خبره کوي چې داسې چل به سره وکړم او داسې چل یې را سره وکړو. زما نوم زهیب نواز خان دی. د ګورنمنټ ډګري کالج خوځخیله د سیکنډ ایئر سټوډنټ یم. زه د سوات پوهنتون ډېره شکریا ادا کوم چې هغو زموږ دپاره د پوهې دا پروګرام ارینج کړی. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي